نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد عدد ما يحبه ويرضى اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مسلمانانو اسلام او دین ټول د مسلمانانو د پاره یو نصیحت او خیر خواهی ده. قرآن کریم دا د ہدایت کتاب ده. پدې کې الله پاک مسلمانانو ته دنیا کې د صحیح زندګۍ د تیرولو طریقه ښيي چې د الله بندگان دنیا کې صحیح زندگی تیر کړي نو الله پاک به ورته آخرت کې صحیح زندگی ورکړي او که دنیا کی زندگی خیسته تیر نکی نبیا د آخرت زندگی هم د خیسته نه. الله دې زمونږ استاد او د آخرت زندگی خیسته. د دنیا زندگی د آخرت د زندگی نمونه ده. نو مقصود د قرآن کریم د مسلمانانو ہدایت ته. ہدایت مانا د مسلمان دنیا کې د زندګۍ د تیرولو طریقه. دی به خبرې څنګه کوي، نظر به څنګه کوي، لاسونه به څنګه خوځي، قدمونه به څنګه علي، اورېدل به څنګه کوي، فکر به څنګه کوي، دماغ به څنګه جنګي، څه به خوري، څومره به خوري، خوب به څنګه کوي، د ویخه زندگی بسنګ تیرې، کور کې بسنګ تیرېږي، بار دکانداری ټول نظام ورته الله پاک برابر کړي. خو چې د چا د قرآن کریم سره ربط وي او تعلقي نو الله پاک نه قربان، چون کې د انسان دماغو کې د دین او د اسلام خبر ډېری غورځيږي نه. نو الله پاک دې د پاره چې د مسلمان په ذهن کې د الله خبره خورځيږي نو کله کله مشکله مسله د یو قصې په صورت کې ښکارا کی. یو مسله کې چې سړی مثال وای یا قصه بیان کې نو ذهن کې خورځي. نو د الله مهرباني دومره ډیره ده چې زما دې بندگانو په دماغو کې دا خبره غورځيږي نه. نو دوی ته قصو کا نو د مخکینی امتونو د پیغمبرانو علیهم السلام او د قرنګ د نورو د اولیاء او د لوی خلکو تر دې پورې چې د کافرانو قسم الله پاک قران کریم کې کړي
دا عبرت تپار. نماز تاسو مخ کی یو آیت ویلے دے او دا اللہ پاک یو قصہ بیان آئی او دا سے قصہ ندا دا علوم او دا اسرار نڈکا دا یو بحر لا ساحل والا دا. نو چونکہ زمنگا استاسو دا وقت مختصر دے نو پدی قصہ کے لوی خبری اگر پینزه خبری دی او پینزه واړه کلکه خبری دی چې د انسان په دماغ کې نه غورځيږي او دا پینزه واړه خبری الله پاک په دې قصه کې صفا کوي. یوی مسئلې ته مناقشه لفظیه وای. دویم نمبر مسئلې ته د علم فضیلت او کمال وای. علم زدکای. دریم نمبر مسئلې ته اشاره کوي چې څوک الله تروان شي نو الله د لوګي نه بچکی حاجات نه بچکی چې مخلوق تروان شي حاجات او لوګ به سیوا کی مخلوق نه تم کټ کین نو مشکلات بم ختم شي. سلورم نمبر مسئلہ دا سی بزان تنوی چی ظلوی عالم و بزرگم کمال اللہ پاک در کا پٹ کا خاموش شا دی مسئلے تے اشارہ کئی چی حسنات الابرار سیئات المقربی. پینزم نمبر خبره چې د انسانانو په دماغ کې نه ګرځيږي او ګرانه ده. نو هغه د الله پاک کړی دی. الله چې څه کوي اگر کده انسان دغه په حقیقت باندې نه پوهیږي هغه خی ګوره. دا پینځه واړه خبرې یو مستقل بحث ده او الله پاک ډیر آسان صفا کوي. نو قصہ الله پاک بیانای او یو خبره ته خیال کوي. حضرت موسی علیہ السلام مفسرین وای او د رسول الله مبارک ندی بارک احادیث هم راغلي. دا قصہ بخاری شریف کې او نور د احادیث کتابونو کې هم راغلي او مفسرین هم ذکر کوي تفصیلا. نو حضرت موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کې ودرې دا تقریر ورته کو. ځکه د نبی کار دا دی چې خلق د دین بیان کې او احکام بیان کې. دا سے تقریر وکړه ټول خلک یې وجړول. پیغمبرمو او پیغمبرانو کې اعلی مرتبه والا شخصیت نو خلک کې ډېر اثر خلک ډېر زیات حیران کړه چې دا سه واس خو مونږ چرته نه دی اورېدل. د ډېرې مینې نه یو کس ورته پاسې ده ورته وایي یا موسی علیہ السلام ستانه لوی عالم شتیز مکه کې هغه وینا زمانه لوی عالم نشته او ټکی وی. ځکه چې کم سړی الله پاک پیغمبر کوي نو دا په امت کې لوی عالمي. ځکه د امت کې څومره علم دی خو د دې پیغمبر ته ورته ملاو دی. منګ او تاسو ته چې څومره علمونه ملاو دي خدا د الله د نبی د سینې نه دي. نو چې څوک هم الله پاک پیغمبر کوي نو پهله ورته زبردست علم ورکی نبی امت تخای. قیامت پورې دا تفاسیر او محدثین او علما چې کتابونه لیکي دا د الله د نبی د سینې مبارک هغه کرشمی او ټوکړي دي د علم. الله دې زمونږ استاد نصیب. نو ټیک وي ځکه پیغمبر خو لوی عالمي
خدا خبر الله تخوا نشوا. نو کله کله رونو الله پاک انسان په دې لفظ رونی سي کنه د موسی علیہ السلام چرتم دا مقصد نو چې زلوی عالم مو په دې زمکه کې بل عالم شته نه او پیغمبر او خيار او عالم پیغمبر خو ډېر لوی مرتبه عقلی او خياري دا مقصد نو خو دغه ټیم کې په دې د موسی علیہ السلام په شریعت لوی عالم دې زکاو چې پیغمبر نو خبره ټیک وا او کله کله الله پاک په مناقشه لفظیه سره ورو دي ته مناقشه لفظیه وای په لفظ دی الله رو نيسي. نو زمون علما وای چې دعا کې نو احتیاط کوا الفاظ تګور الله سره خبرې کې اسنه چې الله دې په دې لفظ رو نيسي ستا به دغه معنا مراد نه کله کله الله پاک انسان په دې لفظ غپ لګي په غپ رو نيسي. حضرت یوسف علیہ السلام جیل تلاړ چې جیل تلاړ نو اعلان وکړ چې ما کې یو کمال لې کمال دا دی چې زه د خوبونو په تعبیر پوهیږم. نو د بادشاہ یو دوه کسانو یو بوله اوبه راوړي هغې ته ساقي وایي او یو ورته روټۍ په خوله نانبایي هغوی خپلو منځونو کې یو گیم تیار کړ چې بادشاہ به ووجنو. دې ساقي ته وی چا بوله شراب اوبه راوړي وی ته به د اوبو شرابو کې زهر واچې نو بادشاہ به مړ شي او نانبایي ته وی ته بوله روټۍ کې واچې هغه سټاک تیار کړه د روټۍ تیار کړه خو دې شراب چا چې ور باندې شراب او بس کله نو د په دې شراب او په دې اوبو کې وانه چو زهر وانه چو چې دا کار نه او هغه خو واچو نو چې دواړه بادشاہ ترا مخامخ کړ کنه نو د ساقي په بادشاہ زړه خوښ شو ورته وی بادشاہ صاحب روټۍ مخوره وی ولی وی دې کې زهر دی ګوره ناروټو والا ورته بادشاہ صاحب دا شراب مسکا ای ولی وی دی کې زهر هغه تا زمالو زبم ستالی نو هغه پکې نه وچولی بادشاہ وی دا څنګه قصه دواړه گرفتار کړو او یو سپیرا وسته نو هغه باندې پیله دا وبوس کلی نو مړ نش نو دې ورته نن بای روټي واچول نو مړ څه کا کې زهرو یره ویل دا گیم تاسو په شریکه جوړ کړل نو دواړه جیل ته ولګوي تحقیق وکړو. نو دا دوه کسان هم جیل ته لاړل. نو حضرت یوسف علیہ السلام خو اعلان وکړ نو دا نانبایي چې نو د خوب نه ولیدل او دا بل ساقي چې نو د لیدل نو دواړه رااله یوسف علیہ السلام ته وی تعالی خو د خوب تعبیر درځي ویا نو دا ساقي ورته وی چا چې بادشاہ ته بوبو شراب ورکول ورته سه ما بیگا یو خوب لیدل وی څه خوب وی خوب می دا لیدل دی چې انګور دا غینه وبو باسم او بادشاہ له ګلاس کې چوم ورکوم آخر خمرہ ز شراب نہ چوڑی کوم سمانا انگور نہ چوڑی کوم وبتی وباسم شراب تی جوڑی گی او بادشاہ باندې اسکم نو دی بل وی چې زما دی ملګری خوب وي د خوب نو لیدل راشه تا ورته خوب جوړ کا ورته وی چې سه مان دیګا یو خوب لیدل وی څه خوب وی زما په سر باندې یو شکرای پرتای او پای کې روټای او برنه مارغان راځي وغه روټای تختای نو د دې څه تعبیر ده بادشاہ ورته وی ستاد دې ملګری تعبیر دا ده چې دې به د جیل نخلاص او بادشاہ به په خپل منصب ودرې او ستاد خوب تعبیر دا ده چې
چې تا به بادشاہ گیر کی او پدار بدی کی نو زوړن بدی کی نو مارغان برازی او ستا د سر نه بستا مازغه خوري. نو دی ورته وایي دوکه مې کړي، ما خو خوب نه ولیدلی، اسې مې جوړ که خوب. یوسف علیہ السلام ورته که دی خوب لیدلی او که نه خو به دغه تعبیر شو. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، د کمې مسلې تپوس هم چې کړه بس هغه وشو. نو کله کله خدای پاک د انسان په دې لفظ فیصله کوي، نو چې د الله سره څوک خبرې کوي احتیاط به کوي چې بیکاره لفظونه باسي. تاسو اورېدلي که نه میا عمر صاحب وایي یو ورځ په لار روان والکانو یو کس سمله بره پې څادر واچو، ورته وی صاحب د ده جنازه وکړئ مړ دی. ګپ یې ورسره لګو. نو هغې جنازه وکړه. هغوی په خندا شوې ولې وی د ژوندي دې وکړه. وی ما چې جنازه کوله مړو وی ګورئ چې وی کته مړو. نو کله کله الله پاک انسان په دې لفظ ونیسي. نو سړی به دعا کې احتیاط کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه سړی الله ته محبوب نه دی چې څوک په دعا کې تجاوز کوي. د دې وجې نه زموږ شریعت وایي ښایسته دعا هغه ده چې لنډ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا یو کس راغی صاحب ما تا دعا وکا. هغه ورته ووایه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دی ورته وی دا دعا کوا. هغه وی صاحب دعا راته وکړه. دی ورته دا وښوده وی دعا راته وکړه. نو دی وی وی ما تا ته درې ځلې وی ما ته دعا وکړه دا خو زه ویم. وی دا الله بنده د دعا په معنا پیږي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یا الله مونږ لراکه دنیا کې خو، دنیا کې چې څه ښه هغه راکه، وفي الآخرة حسنه، و آخرت کې ښه راکه، وقنا عذاب النار، او د جهنم د اور نه مې وساته. نو د الله بنده چې دنیا کې ټول ښه درکړي او آخرت کې ټول ښه درکړي نو ستا ټول حاجات پکې رانهلو نور څه دعا غواړي. نو زمونږ شریعت وایي وی جامع دعا دا ده الله پاک نه چې څه غواړي نو لنډې غواړه، خبره مه اوږده وه، بیکار الفاظ به یې د خولې نه وځي او الله به دې په دې لفظ پورې رونیسي. مونږ او تاسو خو اکثر چالاکي کوو که نه، لفظ یو څیز دپاره استعمال کو. نو کله کله الله پاک انسان په لفظ رانیسي او کله په مدلول د لفظ په زړه باندې رانیسي. د دې وجه نه دا عوام ورونه یو چل کوي چې په یو مسله کې د قسم ضرورت راشي که نه نو دې قسم کې توریه کوي. کله کله وایي وی چې زه زانګونه را پاسېدلی نو وی ما ورانې نه دی کړی، دا کار مې نه دی کړی. سار چې کور نه راځي نو زانګو کې سملي نو بیا راشي نو قسم وخوري. وی اوس خو پرېږده چې د کله نه زانګونه را کوز شوی نو ما دا کار د دا مقصد دی زه به د دې قسم نه خلاص شم. او داسې نور چلونه ملونه خلکو له ورځي. نو زموږ شریعت وایي چې څوک چاله قسم ورکوي نو دا قسم با د قسم خور په نیت ځي او که دا قسم به د قسم ورکوونکي په نیت ځي. وی دا د قسم ورکوونکي په نیت ځي. ګورئ دا قسم خور چې کم چل کوي نو دا په شریعت کې کار نه کوي. چا چې دله قسم درکاو نو که ته چلم کې خود د ده چې کم نیت دی د قسم ورکولو والا نو نیت د مستحلف معتبر دی، د حالف نه. غرض می دا کله کله الله پاک انسان په لفظ نیسی او کله په نیت باندې نیسی. ګوره نو دا یو ضمنی مسئله می درته وکړه. نو حضرت موسی علیہ السلام زلوی عالم نو الله په دې لفظ راټینګ کړ. زمان الویل عالم نشته. نو د دې خبرې مقصد دا دی چې مونږ او تاسو به گزاره کوو خپلو الفاظو سره ډېر احتیاط کوئ. د دې وجې نه یو لوی عالم د امام زین العابدین
دبه وای چې کله لوټه راواغسته او چاراندام به کو نو رنگ به زیړ شو او پر پیدو باندې چا ورته ویلي چې د دین لوی لوی مسلې اوري نو پتا سره کیږي آیاتونه چاوري او چې چاراندام ترازی نو بس رنگ دی زیړ شو رپیږي ورته وی تاسو خبر یې زه چې لوټه راواله مو چاراندام کوم زم زه خو بوس الله ته ودرېږم او الله سره به خبرې کوم نو زه دومره لوی سړی یم چې زه به الله سره خبرې وکړی شم نو اسې نه چې الله پاک راته غوسه شي نو دا جړا او دا یره زما په دې راځي نو موږ او تاسو به خپلو الفاظو سره احتیاط کوو ښه لفظ هم ډېر قیمتي دی نو موسی علیہ السلام ته الله پاک وی چې دا لفظ تا زما خوښ نشه ستا ولې وی ستا نه لوی عالم خو شته په ځمکه کې که نه نو زمونږ طالبان وای چې موسی علیہ السلام یې زلوی عالم هم سمانا زمانه لوی عالم په ځمکه کې نشته نو دا سالبه کلیه ده او د سالبی کلیه جواب په ایجاب جزئی سره ده د موجبی جزئی سره ده د الله پاک ورته تا نه خو یو عالم شته په دریاب مجمع البحرین کې نو هغه نفي د ټولو علماو کړي وا او الله ورته یو عالم خو شته دیم نمبر خبره دی مقام کې دا ده هغه ته وایي حسنات الابرار سیئات المقربین موسی علیہ السلام خدا اللہ پاک یو لوی بزرگ وار پیغمبر دے اولو العظم رسولانو کې دے نو که یو خبر وکړه نو الله پاک ولی ونیو تکلیف ولی ورکو نو دا خبر آیات ساتي خان دا سړی چې خپکیږي ګوري د خپلو نه خپکیږي منګ او تاسو چې پلار روان یو د ماشومانو جګړې نه پردې ماشوم به خپل وو د خپل ماشوم ته سپیړه ورکو را دی خوای کوتی نو موسی علیہ السلام الله پاک ته ډیر ګرانو نو چې الله ته قرب او مرتبه نشته ده نو د ډیر ګرانخ په وجه الله ورته دا لفظ دی ولی دې ته زمونږ علما حسنات الابرار سیئات المقربین وای د نیکانو نیکی په حق د مقربینو کی ګناي زمونږ استاد د پاره مسله دا ده چې څوک 15 وخت مونږ کوي د جمع سره بدالوي سړی دی تقوادار دی پرهیزګار دی بزرگ دی خو چې کم خلق لوی اولیاء دی او بزرگان دی هغه چې 15 وخت مونږ کوي او تهجد نه کوي نو الله ولا سزا ورکړي لوی سړی څوک داسې کوي زبر ته پښتو کې یو مثال وي چې موږ او تاسو کور کې ساروي ساتلې میخه میخم ساتلی او یو سړی په لار راځي او دومره لاس کې شنه غیا رو شو کوي او تا تورو ډبای چې کاکا جی روزا دا غیا مې ډېره خوښه شو ما وی چې دا دلور کم زکه چې ساروي چيله میخه ساتل نو تور ته یې تا خو ډېر تکلیف کړی دی الله دې خوشاله کو الله دې جنت درکې عجیب کار دې کړی مشر سړی یو غیا دې رو شکول خو مینه به را سره اوس به الذی چې اوس کې او چې ته ایثار کې او کور کې ماشومان ته چې بوس کې مګرځيږي ها ولا پخې کې ډیر مینناک سړی دی ګوره غیا راوړه نو موږ او تاسو چیمپیوس کو هام پیو خورو او چې چرته را سره ملاویږي نو مینا وسره کو ولی غیا وړي دلګه او کتا خپل زوی له لور ورکاو چې بچي ورشه او می خاوګي دا غیا راوړه او هغه لاړو دومره غیا راوړه تا ته وی چې والا پلاړه دا جیواله نو تب ورته غوسه شي کنه چې دومره غیا خلک راوړي نو به وਹੀ کنځلې ورته وکي او کور کې به پرې نه وي نو عجبه ده اومغه غیا وا
چې پردي سړی راوړه نو تا په چې اوس کلا او چې دی ماشوم راوړه نو تی اوس وهي دا ولی هغه پردی سړی ابرارو داغه پتا حق نه و چې تا لګیا راوړي نو چې تاله دومره وړو کې ګېډۍ غیا راوړه نو پته احسان در وړي دا او دا زوی خو ستا خپل سره دی دا خو د خپل کور دی هغه کار چې پردي سړی وکړو هغه ته انعام ملو شو دغه کار چې نږدې سړی وکړو دته سزا ملو شو ما په خبره پیښ وي دا قرنګرونو چې څوک الله پاک ته نږدې شي دا خو ډېر لوی لوی کارونه کوي دا خو به د عوامو د ښکتو خلکو کارونه نه کوي نو د عام سړی نه الله پاک په 15 وخت مونږ باندې راضي کېږي او خوشاله کېږي انعامات او ثوابونه ورکوي بیا عام سړی دی خو چې کله ولایت ته ورسېدو او مرتبې ته ورسېدو بیا به یو قدم په احتیاط کړي بیا به ډېره خواري کې ولې الله ته نږدې نه شوې الله ته قریب شوې الله ته نږدې شوې الله دې زمونږ او ستاسو د خپل رب قرب نصیب کړي نو موسی علیه السلام خو ډېر لوی شخصیتو نو دا معمولی خبره چې وه نوی الله پاک وی چې ته خو نبی ستا د منصب د نبوت سره داسې خبره ښه نه وه دا به دې نه وي ستا نه یو لوی عالم شته په ځمکه کې نو دې دومره حریص و لوی خلک و چې یا الله زمانه لوی عالم شته نو دلنی علیه ما ته د دې شخصیت ښودنه وکړه چې زه ته سبق وویم نو زمونږ ملګري اکثر چې علم وکړو مدرسې نه فارغ شي نو بل مولاړو مني نه او که چا ورته دلته لوی عالم دی ځه یاره نو نفس یې ډېر سیوای نفس هر وخت چپې وای د بل چا خبرې ته غوږ نه ږدي موسی علیه السلام د تورات عالم دی او تورات په ده نازل دی زبردست عالم دی او لوی پیغمبر دی لیکن علم د علم کمال ورته معلومو چې علم څومره ښایسته څیز دی ورته پته وه چې علم د انسان زندګي هم ښایسته کوي او آخرت هم او علما الله ته ډېر ګران دي ورته وایي دلنی علی دی عالم باندې ما ته ښودنه وکړه دا به چاته ما ته میلو شي نو الله پاک ورته ځای نه ښایي ورته وایي مجمع البحرین ته ځان رسوه کومو ځایونو کې چې 2 دریابونه یو ځای کېږي نو دا به چرته نو الله پاک ورته وفرمیل ځان سره به یو کب والې ورید شده د دې نه به خوراک کوئ او چې کوم ځای کې دا کب ژوندی شو دقه ځای کې زما بنده ده د وی ټیک ده نو علما دې ځای کې وایي چې ګوره موسی علیه السلام دومره لوی شخصیت دی او د علم د طلب د پاره سفر کوي او پیاده مزلې کوي او په دریاب وروړي پته ولګېدله چې د علم نه لوی څیز نشته علم یو لوی کمال دی بیا برته انشاءالله یو ورځ دا خبره وکم چې علم څومره کمال دی او دې کې څومره اسرار دي نو حضرت موسی علیه السلام روان شو ملګری ځان سره روان که یوشع ابن نون مسله دا ده چې څوک په سفر ځي نو ځان له بنځي ځان سره ملګری ګرځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الواحد شیطان و ما فوق ذلك قوم یو سړی چې په سفر ځي نو دا شیطان دی او د یو نه چې بره نو دا قوم دی ابتدا د اسلام کې حضور د 3 کسانو اجازت کړو یو کس مم نه ځي 2 مم نه ځي 3 بځي خو چې بیا کله مسلمانان ډیر شو نبی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت وکړ وی چې یو شیطان دی او کده یو نه بره نو خیر دی دا قوم نو حضرت موسی علیہ السلام ملګری ځان سره روان کا یوشع ابن نون خادم د پیغمبر دی مزل کاو یو ځای ته ورسېده دا کبه لوټ کړی دی یو توبره غوندې ده هغې کې اچولی دی او سر یې ورپسې بند کړی تړلی موسی علیہ السلام ورته دلته لمونځ وکړو ډېره ښه موسی علیہ السلام دریاب په غاړه باندې لاندې کوز شه چارندام یې وکړه مونځ یې وکړه بیا دې ملګري ته وایي ډېر مزله مو وکړو لږ به وده شو نو موسی علیہ السلام وده شه او دا ملګری ویښ ناست
چې کومه ګوتۍ کې دا کب و هغه ګوتۍ په خوځېدو شوه. دی حیران شو چې ګوتۍ څنګه په خوځېدو شوه. نو چې داسې هغه سر یې چې کولاو که به تا کب ټوپ کړ دریاب ته ورغی. خو داسې طریقه باندې نه چې دریاب ته ورکوز شو نو اوبو کې خدا قانون دی چې واپس یو ځای کېږي. دا مقصد سورنګ پاتې شو. د ویره دا خو عجیبه کارو شو. دا به موسی علیه السلام ته یادوم یاره چې موسی علیه السلام راویښ شوی زه چې ځو به د ګوتۍ راواغسته او روان. دنه خبره یېره شو. نو دلته علما وایي دنه خبره ولې یېره شوه؟ دومره لوی کار ته یېر شو. وی دا ځکه چې په دې لاره کې حضرت موسی علیه السلام دې ملګري ته ډېر معجزات ښودلي او دلیو او دا معجزه په نسبت ته هغه معجزاتو ډېره وړه وه او کمه وه. نو ځکه تېره شوه. دا ورته معمولي ښکارېده. مونږ او تاسو ته لوی ځکه ښکاري چې هغه نور معجزاتو نه خو نه یو خبر. نو دنه خبره یېره شو. نو یو شوه روز مزل نور هم وکړه. نو ستړي شو او موسی علیہ السلام اوږې شو. نو موسی علیہ السلام ورته فرمایي آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. هغه د خوراک سیز راکه مونږ خو ډېر ستړي شو اوږې شو. دلته علما نکته وایي دا هغه درېم نمبر خبره ده چې دقه موسی علیہ السلام کوهي طور تم تلو 40 ورځې روژه نیولې وه اوږې شوی نه او اندنه موسی علیہ السلام شواروس کې اوږې شو. دا ولې؟ وی دا ځکه چې کوهي طور ته چې ته نو هغه سفر الله ته او دا سفر حضرت خضر علیہ السلام ته دا سفر مخلوق ته هغه سفر خالق ته. دا قانون دی چې څوک الله ته روان شي هغه نه اوږې کېږي هغه نه محتاجه کېږي او چې څوک مخلوق ته روان شي نو مخلوق کې خو ټول احتیاجات او لوږه ده. دا موږ او تاسو مشکل سره ولې مخامخ یو؟ د مخلوق نه تمه کو دی براله داو کې دی براله داو کې هېڅ شی نشو کولی. هغه غریب ځان له دومره اوږې دی. نو موږ او تاسو چا نه پیسې غواړو یاره پیسې مې په کار دي یاره که بېګا راغلی وي نو را سره وي خو بېګا رانه ټولې ولګېدې. ښه پیدا به کله شي هېڅ پته نه لګي. موږ او تاسو ورسو دا سړی به راباندې چې وڅکي دا به راباندې روټۍ چې ورشي شی راباندې ونه خوري. رونو دا یاد ساتئ دا عقیده او ساتئ هر څه د خپل رب نه غواړئ. مشکل درته پیښ شه الله الله وایه. جمعه ته راځه 2 رکعاته مونځ کوه خدای پاک به درکوي چې څوک الله طرف ته روان شي الله به خوشحاله کوي او الله به ورته دا نعمتونه ورکوي باران به پې وری. مخلوق غریب خو ځان له محتاج دی هغه ته چلو خایه چې روره که ته تا ته مشکل نو تم الله ته وایه. خو یو خبره ده یو خو د ثوابۍ کې یو ډېری د هغې ته پنجپیر وایي هغه هم وایي د الله نه غواړه او یو مونږ وایو چې د الله نه غواړه. منځ کې فرق څه دی؟ فرق دا دی چې مونږ دواړه وایو د الله نه غواړه. دروغ وایي مونږ رښتیا وایو. هغه څنګه دروغ وایي مونږ رښتیا وایو؟ مونږ ځکه رښتیا وایو چې مونږ د الله نه غواړو خو ګنهګاران یو عاجزه یو کمزور یو. د مشران وایي یا نفس یا د نرانو لمن ونیسه یا خو خپله نیک شه او بزرګ شه که نه کېږي نو بزرګانو لمن ونیسه نو هغوی به درته د الله نه تاله وغواړي. مونږ او تاسو دنیا کې هم داسې کوو چې فارس کوو که نه یاره صاحب دې وزیر ته ووایه دې فلاني ته ووایه چې زما دا کار وکړي دی ورسره ناست دی هغه ته وایي ته ورته ووایه نو واسطه به لټی او کله کله په خپل سړی ورته وایي. نو که یو سړی بزرګ یو تقوادار یو ولی وي او ګناهونه کم وي نو که د الله نه ډارې غواړي نو ټیک ده او که نه په خپله ګنهګارې او ټول عمر غیبتونه کې او دروغ وی او حرام خوري نو الله ستا دعا قبلی. حضور فرمایي ته به یو سړی ګوري جامې به د حرام وي خېټه کې به حرام وي او دی به یا الله دا راله وکړه نو فانا یستجاب د دعا به څنګه قبول شي؟ نو زمونږ شریعت وایي چې یو سړی ګنهګار دی نو دا د نیکان خلک الله پاک ته وسیله کړي. نو موږ رښتیا وایو الحمدلله موږ د خپل رب نه غواړو او دوی دروغ ځکه وایي چې دوی وایي چې د الله نه غواړئ. موږ وایي چې روټۍ وخورو دعا وکړو نه
لاس بنه پورته کې همدا سے کوي نو خیر نو همدا سے خو چاله عربي ورزي یا بنه ورزي چې منځ کو نو دعا به کوي نه د فرض نه رسو دعا نشته د سنت نه پس نشته د جنازې نه پس نشته د تراوو نه پس نشته د قران کریم نه پس نشته نو سټیم بد الله نه غواړو نو یو بادشاہ وی وزیر ته وی دا یو خبر برتوک بادشاہ وزیر ته وی چې وزیرا مال جامې راوړه خدا سي جامې راوړه چې نشنی وی او نصری وی او نتوري وی او ناسماني رنگي دنیا کې چې څومره رنگونه غي ورته یاد کړی چې دا پکې نه حیران چې اوس بدله کمی جامې راوړه نو چې کور تلاړو نو خفاو نو بیبي ورته ویلې خفه وی بادشاہ راتی چې جامې راوړه خو ټول رنگونه یاد کړي ویلې ودشه ساره ورته وی بادشاہ ته وایا چې جامې مې دله تیاری کړې دی او استری کړې مې دی راوړم به خو په داسې ورځ به راوړم چې جمعه نه یا هفته نه یا اتوار نه یا پیر نه یا نه نه یا شروع نه او زیارت نه هغه ورته وی چې صاحب جامې مې تیار کړې خو چې دا ورځ پکې نه نو په کوم ورځ به راوړې نو کم رنگ راوړم رنگونو کې ته کمه وکنو زه به ورځو کې کمه وک نو چې سړی د روټۍ نه پسم دعا نه غواړي او د جنازې نه پسم نه غواړي او د سنتو نه پسم نه غواړي او د فرض نه پسم نه غواړي او د ویترو نه پسم نه غواړي او د ختم نه پسم نه غواړي نو سټي می غواړي دینه سم وایي چې مو غواړه کن نو چل کوي ها نو هر څه د الله نه غواړي چې څوک الله پاک ته روان شي الله حاجات ختمي او لګه ولا ختمي حضرت موسی عليه السلام په کوی تور کې سلوي خورز تیرې کړې او یو ګټ وبین رسکلی نه تګې شوی دی او نه وګې شوی دلته په یو شواروس کې غریب وګې شو ځکه چې دا مزل مخلوق ته هغه مزل خالق ته نو موږ تاسو ته پکې دا نصیحت ته چې څوک خپل حاجات او لګه او تنده او ضرورت ختمول غواړي نو د الله پاک نه غواړي ها نو الله به درته حاجات پوره کوي او که وزیر پسې دی او مشر پسې دی او ملک صاحب پسې دی او بل پسې دی شیطان جوړیږي ګوره جوړیږي بد دین چې الله نه غواړي الله دې زمونږ او تاسو د خپل ځان سره ربط او تعلق پیدا کړي او الله دې مونږ او تاسو په دین او په اسلام باندې پوهه کړي باقی صبر ته ان شاء الله بیا بل جمعه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکړه الحمدلله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد صلى الله عليه وسلم.